خوشحال کتونکو نن موږ د داسې ځوان سره د وانې په بازار کې ملاقات وشو چې تقریبا د 32 کالو نه دا ګلان ټیمبي او د وانې په بازار کې ګرځي. زونه د تو اول مشته خپل نوم راوښایه او بل مشته دا وایه چې د تو د ګلې شوق چې کیم دی دا څومره ټیم شي چې ته د ګلونو غاکوي او خپل نوم راوښایه. زه تو دی خیلیه مو نوم عثمان دی او چې کیمه د کور مې په وچه دانه کې دی او د ګلې سره د مو خو دا شوق دی چې د چا د ګاډي سره شوق دی، د چا د موټر سره شوق دی، د چا د پاټیر سره شوق وي، د چا د چرګونو سره شوق وي. یاره زه چې دوه ورځې غوښه یومه ګلونو سره وي زه شخصا تو ګرځېدلی دا تو او چې د پیسې نه مې جیبونه ډک وي چې ګلونه وي د مو طبیعت خراب وي کنه. درمنه دا وایي چې که د پیسې نه مې جیب ډک وي خو چې ګلان نه وي هغه ورځ ماته په بازار کې خوند نه راکوي. ښه په دام پوه که چې لکه څرنګه چې تو د ګلون وکړه کړل آیا ته ګلون په کور کې درته کارې ها او که نه؟ یاره مو په کور کې نشته، مو 15 سیستم د کارو په کور ولای دی یې بم نه نشته، شپږ مې بچی دي څلور مې بچیون دي صفه خبره خوان کو شغلي شوقي کاروبار نشته او به تعلیم په کور کې نشته کنه. د ګلې متعلق یو شعر داسې کا ترته یود وي رحمان بابا ورته وایي چې کار د ګلو کا چې سیمه د گلزار شي، کار د ګلو کا چې سیمه د گلزار شي اغزي مکره په فخ کې بده خار شي. واه چې فاز د کمره په سره ګولا فاز د کمره په سره ګولا په قسمت بده شاوي او بخو زدر خجاوم بټک او په جماعتونو په مدرسې کې ګلان کاری عثمان تو یخل په کفاره بوخچه کړل دي نه. په دا مفریکا چې څو قسمه اتان درسي او اتان متعلق تاسو یې یاره اتان چې کوم سوز وي د هر سوز سره مطابق اتان درسي خو اتان درې قسمه شي یو د زړه په زور اتان دی یو د زړه په شاوق اتان دی. د زړه په شاوق اتان باندې نستریږي اډر سم ولا سیږي او ته یو تک متان زړه د زړه په شاوق کترمنه په وزیرستان کې داسې ګلونه هسته چې د ګلونو سره مینا لري اتان خوند ورکوي. نو په کار دغه داده چې وزیرستان صرف بدنام نه وي ولې چې وزیرستان کې ډېر ښایسته خلک شته. ظفر وزیر، شال نیوز، سویلي وزیرستان وانه